آیا پوهیږئ هره شپه الله جل جلاله له تاسو نه پوښتنه کوي؟ کله مو ځواب ورکړی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله په 3 حصه د شپې کې د دنیا اسمان ته راښکته کیږي او فرمایي آیا داسې څوک شته چې ما څخه د توبې غوښتنه وکړي او زه یې ورته قبوله کړم؟ آیا داسې څوک شته چې ما څخه د مغفرت غوښتنه وکړي او زه ورته بښنه وکړم؟ آیا داسې څوک شته چې ما څخه هر څه وغواړي او زه یې ورته ورکړم؟ سبحان الله. راځي د الله جل جلاله همدې سوال ته ځواب ورکړو او په 3 حصه د شپې کې د الله تعالی عبادت او بندګۍ ته راجع شو. ډېری دوستان به دا پوښتنه کوي او په ذهن کې به دا پوښتنه وي چې زما دعا نه قبلېږي. د دعا د قبلېدو لپاره یو بهترینه لار همدا لار ده. راځي د شپې په 3 حصه کې راجع شو او د تهجد لمونځ وکړو. السلام علیکم